يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون د دین اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا سلسلوار د ایمان شعبې ذکر کېدلې چې د ایمان د پاره یو څو شعبې دي چې منګ او تاسو یې عملي کړو نو ایمان زمونږ او ستاسو د قیامت ورځې د پاره یوه لویه سرمایه ده د ایمان په دغه شعبو کې یوه بهترینه شعبه روژه نیول دي الله قرآن کریم کی یا ایها الذین آمنو په عنوان باندې چې ذکر کوي الله خپل بندگانو ته چې اعلان کوي نو یو اعلان پکې دا دی چې روژه فرض ده د ستاسو د ایمان شعبه ده دا ونیسئ زموږ خوږو ورونو د دې شعبې د عملي کولو دپاره موږ او تاسو دپاره 12 میاشتې فرصت دی چې نفلي روژې په هره میاشت کې نیولی شو لیکن الله رب العالمین د ایمان دا بهترینه شعبه په موږ او تاسو باندې په یو میاشت کې فرض عین ګرځولې ده
چې هغه رمضان المبارک دی. کم میاش، کم عزتمن ملما، کم بهترین زمانہ، کم د شرف او عظمت والا میاش چې د هغې پلوشي قریب ده چې دنیا ته راښکاره شي چې د هغې میلمه نوم دی رمضان المبارک. زما قدرمنو عزتمند ورونو، دا هغه د عزت والا میلمه، هغه مبارک میلمه، هغه د عظمت او شرف والا میلمه دی چې الله دله عظمت ورکړی دی، الله دته عزت ورکړی دی او الله دته خصوصي مقام ورکړی دی چې هغه یې په نورو میاشتو ته نه دی ورکړی. د دې میاشتې یو عظمت چې الله ورکړی دی هغه دا دی چې رب کائنات په قرآن عظیم الشان کې د هیڅ یوې میاشتې نوم نه دی یاد کړی، صرف دا میاشت یاده کړې ده. فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. دا هغه مبارکه میاشت ده چې الله قرآن کې صرف د دې میاشتې نوم یاد کړی دی او دویم عظمت یې دا ورکړی چې الله رب العالمین د خپل معظم کلام د نزول دپاره دا میاشت منتخب کړې ده. هغه معظم کلام چې الله د هغه په باره کې فرمایي چې دا د هدایت کتاب، دا د شرف کتاب، دا د عظمت کتاب، دا د نور کتاب، دا د ظلمت نه د نجات کتاب، د جنت ته د رسیدلو بهترین سبب او د جهنم نه د بچاو بهترین سبب الله په دې میاشت کې نازل کو. الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا زما خوږو عزتمند ورونو هغه قرآن، هغه میاشت ده، هغه د عظمت والا میاشت ده چې یوازې قرآن نه بلکې اکثر آسماني کتابونه الله په دې میاشت کې نازل کړي. څنګه چې حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې نقل کړی دی د واصل بن الاسقع رضی الله تعالی عنه. هغه فرمایي چې انزلت صحف ابراهیم لاول لیله من رمضان. صحیفې د ابراهیم علیه السلام د رمضان المبارک په اولنۍ شپه کې نازل شوي. داسې تورات، انجیل، زبور په رمضان المبارک کې نازل شوی او قرآن په رمضان المبارک کې نازل شوی. یقیني چې الله د عظمت کلامونه چې په کوم میاشت کې نازل کړي هغه میاشت به الله ته ډېره د عظمت والی. زما قدرمن او عزتمند ورونو، دې له الله دومره ښکلی مقام ورکړی دی چې کله دا میاشت راشي رب کائنات د اسمان دروازې کله وکړي او د جهنم دروازې وتړي او د شر عناصر شیطانان په زنځیرونو باندې وتړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين وفي روايه وصفدت مرده الشياطين. رمضان المبارک شکل راشي الله دا جنت دروازې کلاو کی یو مطلب محدثینو دا بیان کړی دی چې جنت ته د داخلېدلو اسباب ډېر ګڼ شي او جهنم دروازې وتړي، یعنی جهنم ته د تلو اسباب په مخ د ځمکه کم شي او سرکشه شیطانان په زنځیرونو باندې وتړلی شي. زما قدرمنو او عزتمند ورونو، دا هغه میاشت ده چې الله رب العالمین دا د عبادتونو موسم مقرر کړی، د طاعتونو موسم مقرر کړی، د خیر موسم، د عباداتو موسم. رب کائنات د برنه آواز کوي یا د یو ملائکه په واسطه آواز کوي چې یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای د خیر طلبگار انسانا، دا د خیر میاشت ده، تکړه شه، مخامخ شه، چوس شه، دې کې خیر حاصل کا. ای د شر طلبگار بچ
عمل شه دا د شر میاشت نه ده دا هغه ښکلې میاشت ده زما خوږو وروڼو چې په دې میاشت هره شپه کې الله بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي ولله عتقاء من النار وذلك كل لیله د دې میاشتې په اختتام بندگانو ته د ټولو ګناهونو مغفرت کیږي د الله د نبي نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله دا لیلة القدر مراد ده وایي نه لیلة القدر نه بلکې الله تبارک و تعالی د دې میاشتې په آخره کې بندگانو ته د دې عمل ثوابونه ورکوي ځکه قانون دا دی چې یو عامل عمل انتها ته ورسوي هغه عامل ته د هغه اجر د عمل په انتها کې آخره کې ملاویږي بندگان په دې میاشت کې د الله ښکلې بندګي کوي نو بندگی چې کله د دې میاشت کې بندگی چې کله ختم شي الله په اجر کې انسانانو ته د جهنم نه نجات او د ټولو ګناهونو د مغفرت میاشت مقرر کړې ده دا د غفران میاشت او د مغفرت میاشت ده زما قدرمنو عزتمندو وروڼو هغه انسان په انسانانو کې ډېر بدبخته انسان حسابېږي چې د رمضان المبارک غونته کې بهترینه میاشت پکې راشي په ده باندې راشي او دی د الله د رحمت خاوند جوړ نه شي د الله رحمت حاصل نه کړي د الله دومره بندګي ونه کړي چې الله دا معاف کړي د دې په باره کې د الله نبي فرمایي والشقي من حرم فيه رحمت الله اگر انسان بدبخت دی چې دومره د رحمت په میاشت کې دی هم د الله د رحمت حاصلونکی جوړ نشه دا هغه بدبخت انسان دی چې جبریل امین ورته خیرې کوي او د ځمکې امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین وي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځلې حکم وفرمایه د رمضان المبارک په موقع چې ای ملګرو د منبر خواته حاضري ورکوي ټول ملګري د منبر خواته حاضر شو د الله نبي چې د منبر اولې پړوۍ ته خطه امین یې ویل دویمې پړوۍ ته امین او درېمې پړوۍ ته امین د الله نبي به بیان وکړ چې ما ته جبریل علیه السلام وفرمایل چې اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان دې ذلیل شي او د هغې پوزه دې په خاورو ککړ شي چې ستا نوم د هغه په وړاندې یاد شي او هغه تا باندې درود ونه وایي ما ویل جبریل راته ویل امین ووایه مال امین دی ویل هغه انسان دې ذلیل شي او په خاورو دې د هغه پوزه ککړه شي چې مور او پلار سره په ژوند کې ملاقات وشي او دی د مور او پلار دومره قدر ونه کړي چې دی په ځان جنت ته داخل کړي ما ته ویل امین ووایه ما ویل امین بیا ویل هغه انسان دې ذلیل شي پوزه یې د په خاورو ککړه شي چې د رمضان المبارک غونته کې ښکلې موقع په ده باندې راشي او دی بیا د الله دومره بندګي ونه کړي چې دا انسان جنتي انسان وګرځي دا دې ذلیل شي زما خوږو وروڼو دا حدیث موږ او تاسو بار بار اورېدلی دی خو لږ سوچ صرف کو سوچ داسې نه چې دا بنده زه یمه چې د الله په وړاندې بدبخته انسان جوړ نه شمه چې د الله نبي فرمایي کامل بدبخته انسان هغه دی چې د رحمت په دومره ښکلې موقع کې هم دی د رحمت نه محروم شو او د الله د رحمت مستحق ونه ګرځېده داسې نه چې دا انسان زه یم چې جبریل امین وایي ذلیل شي او سید الاولین پې امین وایي چې امین داسې نه چې دا انسان زه یم زما خوږو وروڼو دا هغه مبارکه میاشت ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به خپله د دې میاشتې استقبال کو او چې کله به راله د خوشحالۍ مظاهره به یې کوله صحابه کرامو ته به خطبه ورکړه او وبه فرمیل چې ای زما ملګرو تاسو ته مبارکه میاشت راغلې ده دا هغه مبارکه میاشت ده چې الله د ځمکې په بندګانو په ملایکو باندې فخر کوي
چې ای ملائکو زما بندگانو ته وګورئ زما عبادت کې مشغول دي او الله رب العالمین په دې میاشت کې ستاسو د بندګۍ سره مینه هغې ته ګوري. د الله نبي فرمایي د خپل طرف نه الله ته خیر وروخوئ. خیر زما خوږو وروڼو داسې خوږ میلمه چې رب کائنات موږ ته د هغه استقبال کړی دی او د الله نبي به د هغه استقبال کو صالحینو به د هغه استقبال کو. ډېر مسلمانان موږ او تاسو ته وینو موږ او تاسو وینو چې د رمضان المبارک استقبال په خوبونو باندې کوي. هغوی ټوله شپه په لهو لعب کې مشغول شي او بیا ټوله ورځ ودی او دا وایي چې د چوټۍ ورځې د کار روزګار پکې صحیح نه چلیږي لږ به خوب وکړو آرام به شو. ډېر خلک دي چې هغوی استقبال د رمضان المبارک هغه په لهو لعب باندې کوي. داسې څیزونه چې هغه ټیم خرابوي چې وخت د انسان هغه اعلی سرمایه ده چې دا ته خرابه شوه هېڅ ګټه به ونه کړي. لکه یو تاجر چې رأس المال د لاسه ورکړي رأس المال خپله سرمایه د لاسه ورکړي ګټه به د څه شي نه وکړي. وخت د مؤمن رأس المال دی که دی سی وچلو ګټه به وکړي که نه په ګټه پسې به ړون شي خسران او تاوان سره به مخ شي. نو زما خوږو وروڼو داسې ځوانان او داسې مؤمنان موږ او تاسو وینو چې هغوی په لهو لعب کې د خپل وخت تېروي. بلکې د دې نه ډېر بدترین هغه خلک دي چې هغوی د رمضان المبارک استقبال په ګناهونو باندې کوي. هغوی رمضان المبارک بهترین د رحمت او برکت شپې په فیسبوک او ټیک ټاک او ګنده ویډیوګانو تاش او لډو باندې خرچ کوي کوم چې د الله رب العالمین د لعنت اسباب دي او د هغې په وجه باندې د الله د لعنت راوریږي. په ګانو بجانو ګنده ویډیوګانو باندې د مبارک شپو استقبال کوي د کوم په باره کې چې د الله نبي فرمایي صوتان ملعونان فی الدنیا والآخره. دو آوازونه دي چې هغه په دنیا کې هم لعنتي دي او آخرت کې هم لعنتي دي. یو د ټنګ ټکور آواز د مستۍ او خوشحالۍ په وخت کې د ټنګ ټکور ګانو بجانو آوازونه او دویم د غم په وخت کې د ییر آوازونه وچتول. زما قدرمنو او عزتمندو وروڼو د الله نبي موږ ته فرمایلی دی چې داسې یو دور به راشي چې خلک به په نشو تماشو باندې راجمع شي چې هغوی به نشې وکړي شراب به وڅښي ټوله شپه به په ټنګ ټکورو باندې تېره کړي سحر له به الله د شادوګانو خنزیرانو په شکل مسخه کړي. لږ یره به کار ده هسې نه چې د نبوي مبارک ارشاد زما په باره کې چېرته صادق نشي او زه چېرته د انسانانو دپاره عبرت ونه ګرځم چې به ټول انسانان ما په عبرت کې پیش کوي چې وګوره پلانه انسانو د الله د حکمونو خلاف کوو او الله رب العالمین هغه نه داسې یو ناشنا عبرتناکه واقعه جوړه کړه. زما خوږو وروڼو د رمضان المبارک استقبال ډېر خلک په خوراکونو باندې کوي. د هغوی مقصد صرف خوراک وي چې روژه ماتي ته اعلی خوراکونه تیار کړه ګنټې ګنټې په دې خرچ کوي چې یو ځای له لاړ شه بل ځای له لاړ شه پلانې خوراک راوړه او پلانې خوراک. د رمضان المبارک د روح نظان خبر کوي د حقیقت نظان خبر کوي. رمضان المبارک د الله د نعمتونو نه جلیل القدر نعمت دی چې ستا ټول ګناهونه په دې کې صفا کېږي. د دې په وجه ته د جنت د ریان دروازې مستحق ګرځې. د دې په وجه ستا د دې خولې د بدبوی الله رب العالمین ته د مسکو د خوشبوی نه بهتره ده. الله تا سره د خاصې مینې اعلان کوي مینې تر دې چې د خولې بدبوی دی الله ته محبوبه ده د مسکو نه الله ته ډېره محبوبه. ته لږ رمضان المبارک وپېژنه. زما خوږو وروڼو رمضان المبارک استقبال څنګه وکړو څنګه؟ اول دا دی چې د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې خپل د ټولې زندګۍ ګناهونه مخې ته کېدو
او رب العالمین سره پټه جرګه وکړو چې یا الله ته خبرې چې ما نه دومره ګناهونه شوي دي که د بندګانو نه پټ کړم او د دنیا بندګان په ما باندې ښه ګمان کوي خو زه تا ته معلوم یم چې زه ستا څومره نافرمانه یم یا الله ته په توبه باندې خوشحالېږې الله زما دغه ګناهونه معاف کا ځکه الله رب العالمین په توبه باندې خوشحالېږي الله توبې سره مینه لري او رب کائنات فرمایي چې داسې یو قوم به راځي چې هغه به ګناهونه هم کوي او توبې به هم وباسي الله ته به هغه قوم ډېر محبوب وي د دې توبې په وجه ځکه چې کله یو بنده د ګناه نه توبه وباسي الله هغې ته ډېره زیاته خوشحالي کوي لکه حدیث کې د هغې یو مثال ذکر شوی دی لکه ورکه شوې سورلۍ چې سړی پیدا کړي او هغې ته څومره خوشحالېږي بنده چې الله رب العالمین ته توبه وباسي الله ورته دومره خوشحالېږي دویم دا دی زما خوږو وروڼو چې د رمضان المبارک استقبال په قوي عزم باندې وکړو باید چې نن من د ځان سره عزم وکړو ترتیب ځان ته ذهن کې برابر کړو چې رمضان المبارک کې به زه څومره تلاوت کوم د قرآن څومره به د قرآن درس کې شرکت کوم څومره به صدقه ورکوم څومره به نفلونه کوم څومره ذکرونه کوم څومره به صدقات ورکوم څومره به یو مسلمان ګاونډي ته د روژه ماتې انتظام کوم څومره به عفو کوم چې دسې نه چې زه د الله د عفو نه محروم شم زما خوږو وروڼو قوي عزم کول پکار دی قوي عزم ځکه رب کائنات د هغې بندګانو مذمت بیانوي چې هغوی یو عبادت ته عزم نه و کړی عزم الله د هغوی مذمت بیانوي چې هغه منافقانو د غزوې تبوک نه پاتې شوي الله وایي دا دروغجن دي چې موږ د بندګۍ اراده لرله الله وایي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم الله وایي که دی چرته د دې عبادت اراده لرله دې ته به تیاری کړې وې باید موږ او تاسو ذهني تیار شو عزم وکړو قوي نیت او اراده وکړو ځکه کله چې انسان د الله د بندګۍ اراده وکړي ولو که دغه عبادت د ده نه فوت شي په دې قوي نیت باندې الله د دې عبادت ثواب ورکوي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا د څلورو انسانانو دپاره ده یو هغه انسان دی چې الله رب العالمین مال هم ورکړی او الله علم هم ورکړی دا مال راخلي او د دې علم مطابق د الله د مرضۍ په کارونو کې خرج کوي د الله نبي وایي دا خو ډېره اعلی مرتبه کې دی دویم هغه انسان دی چې الله علم ورکړی دی او مال نه دی ورکړی خو دې قوي عزم لري چې که ماله الله مال راکړه زه به هم د دې نیک انسان په شانه په دې خپل مال کې نیکي کوم لو کان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان کاش چې مالم الله مال راکړی وی ما به هم داسې د خیر په کارونو کې خرچه کولی لکه پلانی چې خرچه کوي د الله نبي فرمایي فهما فی الاجر سوا دا دواړه په اجر کې برابر دي ځکه د یو انسان مال خرچه کړی او د بل ورته عزم کړی دی عزم نو که موږ او تاسو هم د ښایسته بندګیانو عزم وکړو ځان سره سوچ او فکر وکړو اول د الله نظام دا دی چې داسې انسان چې هغه د الله د ښایسته بندګۍ مینه لري الله یې نه محروم کوي خو که بیا هم څه عذر پیدا شي الله رب العالمین به موږ او تاسو ته د هغې اجر پوره راکړي ورونو د رمضان المبارک دریم استقبال باید موږ او تاسو په عفوه باندې وکړو عفوه که موږ د الله د عفو امیدوار یو او د خپلو عبادتونو د قبولیت جذبه را سره یي نو بل لارې نشته صرف لارې دا ده چې موږ خپلو هغه مسلمانانو ته چې زموږ ذهن کې دا وایي چې موږ څه زیاتی کړی دی باید موږ د الله د رضا دپاره معاف کړو
او دا جاهلیت پریدو چې پلانی سره مې 10 کاله کېږي مړی ژوندی نشته، پلانی سره 15 کاله کېږي او پلانی سره کال کېږي مړی ژوندی نشته، زما سره تعلق ختم دی. زما خوږو وروڼو د الله نبی فرمایي دا کار ستاسو ایمان ته ضرر رسوي. ایمان ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. چرے با جنت تا داخل نشئی تردی چے سی مومنان جوڑ نشئی او چرے سی مومنان نشئی جوڑے دلے تردی چے دا بغض و عداوت و کنی و حسدون و نفرتون دا سنون لرکئی. ذکر مؤمن حقا انسان دے دا اللہ نبی فرمائی المؤمن یعلف و یعلف معه. مومن هغه انسان دی چې د خلکو سره مینه کوي او خلق د الله بندگان د سره مینه کوي. د الله نبی فرمایي ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف معه. هغه انسان ډېر بې خیره دی چې هغه سره نور څوک مینه کوي او نه دا چا سره مینه کوي. زما خوږو وروڼو د الله نبی دی بغض او عداوت ته خریونکي وایي او بیا فرمایي چې زه داسې نه یم چې ستاسو یختان خری بلکې ستاسو دین خری. د خریلو په وجه چې یختان د بیخه ختمیږي نو د دې بغض په وجه باندې د دې کینو په وجه باندې د دې جاهلیت په وجه د انسان دین د بیخ نه ختمیږي. داسې نه چې په دې مبارکه میاشت کې درته نقصان ورسیږي او چې کله الله رب العالمین د خپل مؤمن بنده عمل تر هغه وخته پورې نه قبلوي تر څو چې مؤمن ته عفو نه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر پیر او زیارت په ورځ باندې الله رب العالمین ته د بندگانو اعمال پیش کیږي. الله د ټولو بندگانو د عمل قبولیت اعلان کوي په هغوی د قبولیت مهر وي مگر هغه دو بندگان چې خپل مابین کې تعلق خراب وي تعلق قطع وي خپل مابین کې سلام کلام نه وي الله ملائکو ته وایي دوی ته لږ مهلت ورکوي دوی ته لږ وګورئ که خپل مابین کې صلح وکړه عبادت قبلوم که نه نو عبادت نه قبلوم. په خپلو خواریو زاریو محنتونو عبادتونو باندې رحم وکړي او خپل عبادتونو ته د قبولیت نه رکاوټ مه جوړېږئ چې تاسو د مسلمان سره په ډېر معمولي خبره تعلق قطع کړی دی هغې ته د عفو اعلان وکړه خیر دی هغه دې ملامتوي او ته دې په خیر باندې د جنت یو بنګله به ستا دپاره شي د جنت بنګله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا الزعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء وان کان محقا. زه د جنت په څنګ کې د یو بنګلې ذمهوار یم هغه انسان دپاره چې هغه جګړه پرېږدي ولو که دی په حق د دی خو زه د الله دپاره یې پرېږدم. زما خوږو او عزتمندو وروڼو دا درې مهمې خبرې ذهن کې واخلئ چې رمضان المبارک ته د هغه استقبال اولین په التوبة الصادقه دا توبه داسې توبه چې التوبة النصوحه او دویم د هغې نه النیة الصادقه او دریم د هغې نه العفو التام. ټولو مؤمنانو بندگانو ته چې موږ سره په ایمان کې شریک وي هغې بنده ستا ورور دی الله ورته ورور وایي انما المؤمنون اخوه د خپلو دې ورونو ته د عفو اعلان وکړئ تر څو چې الله د طرف نه د خوږو عبادتونو توفیق میلاو شي او دې د رحمتونو برکتونو نعمتونو د حوض نه سیراب شو سیراب دې نه فایده حاصله کړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو رمضان المبارک ته د سالمیت په حالت کې او عافیت په حالت کې ورسوي. یا الله په دې میاشت کې ستا د ښکلې بندګۍ توفیق راکړه الله هر قدم مو په اخلاص بنا کړه او رب العالمین په خپل در کې قبول کړه. الله د هغې انعاماتو مستحق وګرځوه چې ستا د حبیب په ژبه موږ ته بیان شوي دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.